دوحه کې د منطقې مهمه لیدنه دا چې په دغه لیدنه کې څه وشو جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. منطقې دوحه کې د یو شمېر هیوادونو استازو سره ناسته کې له افغانستانه ماموریت پر مخ یوسئ. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په دوحه کې د امریکا او برطانیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو سره په ناسته کې غوښتنه کړې چې دوی دې له افغانستانه فعالیت ته دوام ورکړي. د اسلامي امارت حکومت بهرنی چارو وزارت وايي په دې ناسته کې د امریکا، برطانیه، هسپانیا، سویلي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا استازو ګډون کړی وو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي متقي ورسره پلاوي د مختلفو هیوادونو سفیرانو پوښتنو او اندېښنو ته په تفصیل سره ځواب ووایو او زیاته کړل چې دغه نمایندګانې د دې پر ځای چې له لرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او برطانیې په ګډون ګڼو هیوادونو نږدې 2 کاله وړاندې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارتونه تړلي دي او د همګړۍ له دوحې د چارسنبالي له لارې فعالیت کوي. دوی او د نورو هیوادونو استازي او ډیپلوماټان کو څه هم وخت ناوخته له اسلامي امارت چارواکو سره ګوري، خو تر اوسه یو هیواد هم د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونه وایي تر هغې چې اسلامي امارت ټول ګډون حکومت جوړ نه کړي بشري حقونه رعایت او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار لګولي بندیزونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې برخه کې پرمختګ ناشونی دی. ښاغلي متقي ورسره مل پلاوي تر دې ناستې مخکې د روانې اونۍ یکشنبې او دوشنبې دوحه کې افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له استازي رینا میری او افغانستان لپاره د امریکا سفارت له چارسنبالي کرن ډیکر سره کتلي وو. د اسلامي امارت حکومت بهرنی چارو وزارت اعلامیه وايي ښاغلي متقي د بېلابېلو هیوادونو استازو سره د سې شنبې ورځې ناسته کې د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیت، ښې حکومتدارۍ، مخادره توکو پر ضد مبارزې، د سلګونو پروژو پیلولو او همداسې نورو هر اړخیزه لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي امارت حکومت د مالیې وزارت د خزانو عمومي رئیس نصرت الله محمود هم د غونډه کې د افغانستان د مالی او اقتصادي وضعیت او د افغانستان بانک د عملیاتي بازار عمومي رئیس محمد عباس سامح د افغانستان په بانکي سکتور کې د شفافیت، پرمختګونو او میکانیزمونو په اړه معلومات شریک کړي. همداراز د افغاني سرې میاشتې مرستیال مولا نورالدین ترابي هم د دې غونډې ګډونوالو سره خپلې اړتیاوې شریکې کړي دي. تر دې مخکې دغه ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې ښاغلي ترابي د یو شپږ کسیزه پلاوي په مشرۍ د قطر پلازمین دوحې ته د بشري مرستو د جلبولو په موخه په رسمي سفر تللی دی. د اسلامي امارت بهرنی چارو وزارت وايي د دې غونډې ګډونوالو د ورته ناستو پر دوام او د افغانستان سره پر تعامل او ښکیلتیا ټینګار کړی دی.